وخوره خدایا تا تزارې کوم د دې خاين سال مانه مخکې واخله زما څوک اخلي ها سا ورکوونکی سا اخلي خو زه په خندا شهیدېږم ته به په ژړا سره مردار شې مردار شه دا چې لومړی څوک مړ کېږي اوس یې ګورو ته مړ کېږي او که زه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ګرانه قماندان صاحب راغلی ژوندي اوسئ خدای زما دعا قبول کړي ډېر شکر کوم وزغمه زمریا وزغمه ګرانه ژغورل کېږي نه قماندان صاحب ما ته په تمه دي هلته دي زما ملګري زه باید لاړ شم خدای دې له تاسو نه راضي شي زه مو دې خاین ته ذلیل نه کړم دوی خامخا ختمه بو یې قمندان صاحب مخکې شه اوس غمه ملګریه الوتکې را رسیږي تا اخلي بیا یې دی ټپ دې دومره ګواښونکی نه دی دوه اونۍ چې ارام وکړې ښه کېږي ورو ساړه مې کېږي وروره ښکاري چې زه مړ کېږم ته څه ډول خبرې کوې ملګریه زموږ کسان لاره کې دي موږ د ترهګرو زړه چوو اوس غمه ملګریه اوس غمه زه له دې ځای نه ژوندی نشم وتلی وروره مور ته مې ووایه چې زه څنګه مړ شوم وایه مه ډارېږه داسې خبرې مه کوه ورته وایه چې ما ترهګران مردار کړي دي وروره مور ته مې ووایه چې هغه راته وبخه داسې مه وایه چومېزه له دې ټپ نه څوک نه مړې کېږي زر کوه ملګریه لږ نوره مو زغمه ته مه خفه کېږه وروره زه شهیدېږم شهادت د هر چا په نصیب کې نه کېږي وروره زموږ هېواد دې ژوندی وي خدای دې جنت فردوس په نصیب که بېشرفانو رزیلانو عسکره راشه مرسته کوونکي کسان راغلل زمریا د خدای لپاره یو غړپ اوبه راکړئ اوبه راکړه اوبه غواړې مه وارخطا کېږه واخله زمریا واخله شپږ ورځې مو په دنده کې وو اوبه ختمې شوې ډېر ستړي وو ډېر بې خوبه وو له دې ځای نه د تېرېدلو لپاره موږ ته امر وشو ملګري مې شهیدان شول تاسې ولې ناوخته کړه قمندان صاحب راغلو وزغمه زه تاسو کومه شمله کوم زما کار ختم شو خیر دې وزغمه زه خپل شهید شوي ملګري یوازې نه پرېږدم له هغوی سره یو ځای ځم داسې مه وایه زر کوئ تاسې لاړ شئ مه پرېږدئ هغوی سره مرسته وکړئ لاړ شئ واخله غواړې واخله ما په خوب کې لیدلی و چې داسې کېږي ته دا ولېږه وروره
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بېشرفانو سیکاچیانو ختیځ لوری پنخه کوي هغه عسکر ووژنئ. سمه ده نازه قمندانه. ګیدړان خلاص واته دی جلیله. سمه ده قمندان صاحب وملیده. دا ډزې څوک کوي؟ څه خبره ده؟ بېشرفانو هغه بلاوې بیا دلته راغلي دي. د سنګوریانو ډله راغلې ده. مخامخ وګوره جلیله، هغه رزیله حالته ده. زه د هغې رزیل سره کار لرم. ځانونه پټ کړئ. زه ولګېدم. هڅې وکړئ، سره په تمه یئ. زما په پلان کې دا نه و چې څوک باید مرسته راشي. د ډلې عسکر خو زموږ په دام ولوېدل. له دې ځای نه ځو، باید لاړ شو که نه نو دلته مړه کېږو. دا بېشرفان له کوم ځای نه پیدا شول؟ جلیله وتښتېده. لاندې دي جلیله، ودې لیده لاندې دي. بردار شئ، بردار شئ. ته وګوره ښه کېږي اندېښنه مه کوه. خبره کې زموږ یا لاس واړېدلي ګلان دي قمندان صاحب. داسې خو خپله هڅه وکړه، خدای دې هغوی ته جنت په نصیب کړي. الوتکې ته رځي، تاسې راشئ. امن پر ځای کېږي قمندان صاحب. راځه ما پسې راشه. راځه زینب مصیبت دی زینب. هغه ځوان هلک ستاسو له خپلوانو نه و؟ ها باید قرارګاه ته دننه شوی. هغه هلته عسکرو نیولی. ښه زه اوس څه وکړم؟ داسې مه وایه زینب، دا یو نظامي ځای دی. عسکر هغه ولي، د هغه عمر تر اوسه کم دی. راځه چې هغه د باندې وباسو. چېرته دی؟ هلته دی، راځه. سمرا ځان ورسوه جلیله وروره، د زینب له خپلوانو نه هغه ځوان هلک راغلی دی. زینب یې پیدا کړې ده، هغه وژني. رسیله زه به تا سره ګورم. ته ولې دلته راغلې حامده؟ مخکې له دې نه چې عسکر دې ویني زر لاړ شه. لاړ شم ها لاړ شم.
اندېښنه مه کوه تاسې دواړه دوزخ ته لېږم. ته څه وایې حامده؟ د څه په اړه چې نه پوهېږې خبرې مه کوه، ګناه لري. زموږ د ناموس هغه دښمن نه دی مړ شوی. زما د ورور قاتل دې همداسې پرېښوده. تاسې په پټه خپلو منځو کې خبره جوړه کړې وه. ګوره ورور دې په نښته کې مړ شوی. قمندان هغه ساوه کې ویشتلی شاهدان هم لري حامده. په دې کار کې قمندان هېڅ ګناه نه لري. دروغ دی دروغ. زه تا او قمندان دواړه وژنم. آرامه اوسه. لږ نور هم رانږدې شه. څنګه چې ووژل کېږي د ناموس دښمنه رزیله. تو منډه ښکته که هلکه. لاس که د ماشومانو تومانچه نه ده. ځان ماشوم مه جوړوه. تاسې دواړه رزیلان یئ. تا زما د ورور مېرمنې ته سترګې پټې کړې وې. تا هم زما ورور واژه. وروسته مو بیا واده وکړه. دا په کوم کتاب کې دي؟ دا په کوم کتاب کې دي؟ خدای ساتونکی دی، داسې ډول تهمت دی. زما د ورور قاتلانو تاسې دواړه وژل کېږئ. زینب 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 ځان مې سازېږي.